دا یو دعا ده چې د هغې په وجه باندې الله رب العالمین د دوو انسانانو سره مدد کوي. یو مسلمان په داسې مشکل او سخت کار کې راګیر دی چې هغه نه کیدونکی کار دی او دا انسان هم نه امید شي چې هسې نه مې دا کار نه کیږي، نو د داسې انسان سره الله رب العالمین مدد کوي. الله رب العزت فرمایي سیؤتینا الله من فضله، زر دی چې الله رب العالمین به دې انسان ته دا کار د خپل مهربانۍ نه ورکړي. یا یو ورور دی او مسلمان دی د داسې ظالم سره اخته شو چې د ده پې هېڅ وس نه رسېږي او نه د ده د فریاد د اورېدلو کمزی شته دی، نو الله رب العالمین د دغې انسان سره د مدد ذمواري په خپله ذمه باندې اخیستې چې ای بنده زه به دې مدد کوم. نو که خپلې پریشانۍ ختمول غواړئ دا دعا زده کوي. امام بخاري رحمه الله حدیث ذکر کړی د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهم، او وایي کله چې ابراهیم علیه السلام اور ته ګزارېدلی شو نو په هغې ټایم کې دغه کلمې وویله. قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي کونی بردا وسلاما علی ابراهیم، ویل موږ دې اور ته حکم وکړو ویل یخ شه او برابر شه په ابراهیم علیه السلام باندې. د حدیث او د آیت نه دا فایده راووتله چې یو کار نه کیدونکي ستا امید هم ترې نه کټ شي او تا دا دعا ولوستله انشاءالله رب العالمین به دغه کار ضرور کوي، لکه څنګه ابراهیم علیه السلام باندې دغه اور رب العالمین یخ کو او یو ښایسته ځای ورته جوړ کړلو. تفسیر ابن کثیر دا روایت راوړی دی چې یو ځل زینبه رضی الله عنها عایشې رضی الله عنها ته وویل چې زه هغه زنانه یم چې زما نکاح رب العالمین د عرش د پاسه تړلې ده. هغې ورله جواب کې وویل چې زه هغه زنانه یم چې زما براءت او پاکدامني رب العالمین د عرش نه رالیږلې ده. هغې ورته ویل چې کله صفوان ابن معطل ته وکتلو ته سورلۍ ته ختلې ته په هغې ټایم کې څه وویله؟ نو عایشې رضی الله عنها ورته ویل ما دغه کلمه وویله حسبي الله ونعم الوکیل. نو زینبی رضی الله عنها ورته ویل چې تا د مؤمنانو کلمه ویلې ده، یعنی د دغې کلمې د وجې نه رب العالمین بره د عرش نه د دې پاکدامني راولېږله چې عایشه رضی الله عنها یو پاکه زنانه ده. قرآن کریم کې الله رب العالمین د دې دعا یو ناشنا فضیلت ذکر کړی دی. کله چې صحابه کرام د احد په غزا کې د هغې نه وروستو د هغې په سبا باندې بهر راووتل د مشرکانو مقابلې ته، یو څو مشرکان راله او صحابه کرامو باندې روب اچولو چې تاسو پسې یو ناشنا لښکرې را روانې دي. صحابه کرامو په هغې ټایم کې دغه دعا ولوستله حسبنا الله ونعم الوکیل. وروستو آیت کریمه کې رب العالمین د دې دعا یو ناشنا فایده ذکر کړې ده. الله رب العزت فرمایي فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. دا خلق د الله په فضل او د الله په مهربانۍ باندې داسې کورونو ته ستانه شو چې ذره تکلیف او نقصان هم ورته نه ورسېدلی. نو د دې آیت کریمه نه دوه فایدې معلومې شوې. یو دا دی چې د دې په ویلو باندې الله رب العزت 100 نیکۍ درکوي، ځکه د قرآن کریم په یو لفظ باندې رب العالمین 10 نیکۍ انسان له ورکوي. دویمه فایده دا ده چې دا د مصیبت او د پریشانۍ په وخت کې ویله الله رب العزت به دې مدد کوي او غم به دې رب العالمین ختموي. په دې کې حسبي الله ویلی شي، حسبي الله ونعم الوکیل، او حسبنا الله ونعم الوکیل هم ویلی شي. عدد یې نه دی معلوم چې څومره یې ویلی شي الله به دې مدد کوي.